قدر دی درکړي الله و قدر دانی زما پتا آباد یم ز خوږی مرجانی زما پتا آباد یم ز خوږی مرجانی زما قدر دی درکړي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. یو خور ده هغې سلامونه را لیږلي او د سلام نه یې وروسته لیکلي چې زه یوه پوښتنه لرم. پوښتنه مې دا ده که یوه خور په لمانځه کې داسې ټکری په سر کړي چې د هغه ټکري نه یې ویښتان ښکاري، یعنې ډېر نازک وي، د همدغې خور لمونځ کیږي او که نه کیږي؟ علما لیکي د آزادې او د حرې ښځې ټول بدن په لمانځه کې بلکې په هر وخت کې پټ ساتل دا ضروري دي او د ښځې د سر ویښتان هم په سطر کې داخل دي چې پټول یې پرې لازم دي. نو لحاظه که چیرته کومه ښځه په لمانځه کې داسې ټکری استعمال کړي چې د سر ویښتان یې ترې ښکارېدل، نو لمونځ یې نه کیږي بلکې د لمانځه بیرته راګرځول پرې واجب دي چې هغه خور به د لمونځ د سره بیا ادا کوي. همدغه مسئله علامه حسکفي رحمه الله په در مختار کې په لومړني جلد کې باب شروط الصلات کې او هندیې په لومړني جلد کې 58 صفحه کې په دویم باب کې او تبین الحقایق په لومړني جلد کې 96 صفحه کې باب شروط الصلات کې په تفصیل سره څیړلي. ډیری خویندې او میندې په همدغې مسئله کې بېغوري کوي او غفلت کوي. نو درنو خویندو او میندو، ستاسو د ویښتو پټول په هر وخت کې دا ضروري دي. تاسې به داسې ټکري او داسې پوړنې استعمالوئ چې هغو نه ستاسې ویښته ښکاره نه شي. په ځانګړې توګه په لمانځه کې به داسې غټ ټکري او پوړنې په سر کوئ چې د ویښتو څرک مو د هغو پوړنو او د هغو ټکریو نه ونه لګیږي. او که تاسې داسې ټکري استعمال کړي ول او داسې ټکري مو په سر کړي ول چې د لرې نه ستاسو د ویښته د هغه ټکري نه ښکارېدل، په دې باندې پوه شئ چې ستاسو لمونځ نه دی شوی. د همدغه لمانځه بیا راګرځول په تاسو باندې لازم او فرض دي. مسلمانه خور په سطر باندې ښه ښکاري، مسلمانه خور په درنه جامه باندې ښایسته ښکاري، مسلمانه خور په دې باندې ښه ښکاري چې هغه مستوره او محجوبه وي. هغه جامه باید مسلمانه خور استعمال کړي او وای غوندي چې الله ورته ویلي، رسول الله ورته ویلي. او که دا د غربیانو نه او د اسلام او د انسانیت دشمنانو نه په خپلې جامه کې تقلید کوي، نیمه بربنډې جامې اغوندي، په دې ښځې باندې د الله لعنت دی، په دې ښځې باندې د الله غضب دی او دا ښځه به د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د ویناو مطابق د جنت بوی هم بیا ونه مومي. او حال دا چې د جنت بوی تر 1500 کاله لارې مسافې پورې د یو مسلمان مشام او پوزې ته رسیږي. دوی به د جنت نه دومره لرې وي چې هغه د جنت بوی به هم د دوی پوزو ته نه رسیږي. د دنیا ژوند محدود دی، د دنیا ژوند لنډ دی. د دې لږ وخت لپاره خپل تلپاتې ژوند او د تلپاتې نعمتونو نه ځان مه محروموئ او هغه تلپاتې ژوند مو مه تباه کوئ. جانی زمان پکار بشی ستا لپی لپی دعاگانی زمان پتا آباد یم ز خوږی مرجانی زمان قدر دی درکړي الله و قدر دانی زمان پتا آباد یم ز خوږی مرجانی زمان او پتا آباد یم ز خوږی مرجانی زمان کوم ورځ بی تبرود وال پات بی تا شموري
پاتی بیتا شموری دزړه په خونه کې بتل شي ژړاګانې زما پتا آباد یم زه خوږې مرجانې زما دزړه په خونه کې بتل شي ژړاګانې زما پتا آباد یم زه خوږې مرجانې زما